او قرآن او حدیث کې زنا گناه کبیره ده، نو کده د ایمان په دغه وخت کې په قرآن او حدیث وینو دی به زنا ته نږدې شي؟ نه به نږدې کېږي. چې نه به کېږي نو دغه وخت کې دنه عقل هم سلب شو او ایمان هم تېوتو، آی په سر ولاړي چې دی زنا وکړي او خود یې په ځای شي، نو ایمان پکې بیا راشي. سړی چې زنا کوي نو دغه وخت کې دنه عقل سلب شي. حدیث کې راځي لا یزنی الزانی الا وهو مؤمن، لا یسرق السارق الا وهو مؤمن. یو سړی زنا نه کوي مگر هغه مؤمن وي یا مسلمان وي، یا یو سړی غلا نه کوي مگر هغه مؤمن او مسلمان وي. د حدیث معنا دا ده چې په وخت د زنا کې سړی کې ایمان نه وي، او په وخت د غلا کې هم سړی کې ایمان نه وي. بیا ائمه محدثین دا وایي چې ایمان او انسان داسې شی دی لکه دا زما ګوتو ته وګورئ. دی چې څه وخت کې زنا کوي نو دا ایمان دې داسې وځي او پاس پساره ولاړ، په دغه وخت کې د کې ایمان نه وي. ځکه چې د ایمان تعریف دی تصدیق ما جاء به النبی، پیغمبر چې کم شی د خدای نه راوړی دی په هغې یقین کول دې ته ایمان وایي. نو پیغمبر د الله نه قرآن او حدیث راوړي دي، او قرآن او حدیث کې زنا گناه کبیره ده، نو که د ایمان په دغه وخت کې په قرآن او حدیث وینو دی به زنا ته نږدې شي؟ نه به نږدې کېږي. چې نه به کېږي نو دغه وخت کې دنه عقل هم سلب شو او ایمان هم تېوتو، آی په سر ولاړي چې دی زنا وکړي او خود یې په ځای شي، نو ایمان پکې بیا راشي. غل چې څه وخت کې غلا کوي د هغې سزا دومره عظیمه اسلام مقرر کړې ده، دومره عظیمه چې غل په غلا کې ونیوی شي او دوه کسه پې ګواهي وکړي نو فوراً ترې لاس وسکئ. دا د قرآن حکم. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. غل سړی او غلې ښځې نه فاقطعوا أيديهما، د دواړو نه لاس وسکئ. دا د دوی د دې کسب جزا ده، د دوی د دې کسب سزا ده. نو دی چې څه وخت کې غلا کوي دغه وخت کې دکې ایمان نه وي. ځکه ایمان عبارت د تصدیق او د یقین نه دی، نو د ده باندې غلبه د شیطان دومره راشي چې د دغه تصدیق او ایمان سلب شي، په دغه وخت کې دکې ایمان نه وي. نو سره د دې تفصیله عزیزانو ملائکو وی چې یاره داسې بني آدم پیدا کړي چې به سبا دا کارونه کوي. نو الله ورته فرمایل چې ټیک ده، خو دې بني آدمو کې به بیا داسې وي، دوی کې به بیا داسې وي چې یو سړی به هغه به په زنا قادر شي، بند کوټه به هیڅ څوک به نه او دته بړه کې راشي چې کئی څوک نشته نو د خدای ذات خوشته او ما ته ګوري کنه، نو دی به رستو شي او زنا به پرېږدي. نو الله فرمایل چې دې کې به بیا داسې کسان